أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مخکی آیت مبارکه کی دا بدترین خلقو تذکره وکړلې شو چې یو هغه خلق ته چې هغوی داغوی ظاهری خبرې ډېرې زیاتې هغه سړی حیراني او بار بار قسمونه خوري چې زموږ په زړه کې ډېر لوی اخلاص پروت دی او الله تعالی زما په زړه باندې ګواه دی او نور هغه ډیر سخت جګړالو دی او ډیر زیات فساد کوونکی دی فصل او نسل دواړه هلاک کوي نو دی آیت مبارکه کې اوس هغه مخلص مومن ذکر کوي چې هغه د الله تعالی د رضا د حاصلولو لپاره خپل ځان خرڅولو ته تیار دی ځان خرڅي او الله تعالی رضا حاصلوي دا هغه خلکو ته هم د آیت شامل دی کوم خلک چې د الله تعالی په لار کې جهاد کوي او خپل د سر نه تیریږي او په دې کې هغه خلک هم شامل دی چې دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي نو فرمایي چې ومن الناس او ځینې د خلکو نه من هغه خلک دی هغه مخلص مؤمنان دي یشری نفسه چې خرڅي خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د حاصلولو د رضامندۍ د الله تعالی مفسرین فرمایي چې دا آیت مبارکه د حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ په شان کې نازل شوی دی چې هغه مدینه ته هجرت کولو کله چې هغه د کور نه ووتلو او روان شلو د قریشو څخه کسان هغه ته مخامخ ودرېدل او هغه ته لار بند کړله نو هغه د خپل سورې نه راکوز شو او خپل ټول غشي راواغستل او بیا یې د قریشو ټولي ته ووی چې تاسو ته پته ده چې زه ډېر بهترین تیرانداز یم او زما سره که یو غشی هم باقی پاتې نو په تاسو کې یو کس زما ته نږدې نشي راتلی او زما غشی چرته خطا نه ځي او که زما غشی ختم شي نو زه بیا د خپل تورې نه کار علم نو چې تر څو پورې په ما کې دم یي نو تاسو ما ته نقصان نشي رسولی او که پرس کیا زه د دې نه ووتم بیا ستاسو خپله خوښه ده البته که زه تاسو ته د خپل مال پته درکم چې په مکه کې په پلاني ځای کې زما مال پروت دی لاړ شئ هغه والی او زما لار پرېږدئ نو ستاسو خوښه ده په دې دواړو کې کومه سودا ستاسو خوښی ما ته ووایئ نو هغوی وی چې یاره دا دویمه خبره زموږ خوښه ده نو دغه صحابي صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ ته
مشرکین لار پرې خودا د لاړلو مدینه ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خپل هجرت دا واقعه بیان کړله. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو ځلې فرمایل ربیح البیع یا ابا یحیی، تا ډیره د نفي سودا کړې ده، تا ډیره د ګټې سودا کړې ده چې تا خپل ځان خرڅ کړلو او یعنی خپل ځان دی واغستلو د الله تعالی د رضا د حاصلولو د پاره او خپل مال دی ورکړلو. او فرمای چې دا آیتونه بیا نازل شلو نو فرمای والله رؤوف، او الله تعالی ډیر زیات مهربان دی بالعباد په خپلو بندګانو باندې. فرمای چې د الله تعالی مهرباني دا ده چې په ډیر لږ عمل باندې ډیر زیات اجر ورکوي. یا دا نفس د انسان دا وجود او مال چې دا دی د الله تعالی او دا تا الله تعالی لورکي او په دی باندې بیام تعالی اجر درکې، ثواب درکې، جنت درکې، دیتا رؤوف ویل کی بے حد مهربان. یادا د چې وسړی سل کالا په کفر باندې په اصرار سره پاتې شو، انډیر په زد باندې په کفر باندې پاتې شو سل کالا، او بیا سل کالا پس وی چیرې زه توبه باسم مسلمانېږم نو الله تعالی د توبه قبلې. دې ته رؤوف ویل کېږي، بې حده مهربان. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، ادخلوا فی السلم کافه، داخل شي پورا په اسلام کې. مخکې دا څلور قسمه خلک ذکر شول. کافران چې صرف دنیا غواړي، او مومن چې دنیا آخرت دواړه غواړي، منافق چې په دنیا کې فساد کوي، او یو هغه مخلص مومن چې خپل ځان خرڅي. نو ټول ته خطاب وکړل شو چې تاسو پوره په دین کې شامل شئ. دا الله تعالی د مدد وعده چې ده دا په پوره دین کې په شاملېدلو باندې ده. لکه څنګه چې زمونږ تبلیغ والا ملګري بار دا خبره کوي چې زمونږ او ستاسو کامیابی الله تعالی په پوره دین باندې په عمل کولو کې ایښودې ده. نو دې آیت مبارکه کې دغه ترغیب ورکوي مؤمنانو ته چې اے مؤمنانو تاسو پوره په دین کې داخل شئ. او دین اسلام داسې یو دین دی چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هغه د پاره څه احکامات دي. اذان ویل، اقامت کول، ختنه کول، عقیقه کول. وفات شي د هغې دپاره څه احکامات دي. نو په دې منځ کې چې دا څومره زندګي ده د هغې هم د باتروم نه واله او د هر څه پورې احکامات موجود دي. نو فرمایي چې ای مؤمنانو تاسو په دین کې پوره داخل شئ. داسې نه چې د خپل مرضی احکامات چې دی په هغې باندې ته عمل کې، کومه خبره چې ستا د مرضی موافق نه ده نو په هغې عمل نه کې، او کومه خبره چې ستا د سمج بوج مطابق هغه خوښې، کومه خبره چې ستا د سمج بوج سره موافقت نه کوي هغه نه خوښې. اکثر مونږ باندې د شریعت بعضې خبره ډېره بده ولګي، یاره دا لا څنګه کیدی شي. نو
فرمای چې یعنی خپل ځان مکمل شریعت ته حواله کول. فرمای ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان. د شیطان تابعداري مکوئ چې داغه په قدم باندې قدم ایږدئ او ځئ. انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان ستاسو لپاره ښکاره دشمن دی. او عام طور دستور دغی چې کله پته ولګي چې دا پلانې زما ښکاره دشمن دی، نو بیا خلک د نه ځان ساتي. نو فرمایي چې شیطان خو ستاسو ښکاره دشمن دی او بار بار ستاسو د گمراه کولو، ستاسو د نقصان واقعات پراته دي. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، او کچری تاسو وخویدئ وروستو دینه چې راغلي تاسو ته واضحه نښې. فرمایي چې مخکې دعوت ورکړلو او بیا د شیطان د اتباع نه منع فرمایله، نو فرمایي چې څوک د دینه اعراض کوي، پوره په دین کې نه داخليږي او د شیطان تابعداري کوي، نو فرمایي که چېرې تاسو وښودئ وروستو دینه چې راغلي تاسو ته واضحه نښې، فاعلمو، نو پوه شئ ان الله عزیز حکیم، یقینا الله تعالی غالب حکمت والا دی. الله تعالی ته د چا څه ضرورت او حاجت نشته دی، لیکن دا ده که یو سړی د الله تعالی په احکاماتو عمل کوي نو دی به خپل سکون، خپله کامیابی حاصلوي. او که دی د الله په احکاماتو عمل نه کوي او د شیطان تابعداري کوي، نو دی به د دنیا او د آخر د ناکامۍ سره مخ کیږي. ومن الناس، او ځینې د خلکو نه، من هغه څوک دي یشري چې خرڅوي نفسه خپل ځان، ابتغاء مرضات الله، د پاره د حاصلولو د رضامندۍ د الله تعالی. والله رؤوف بالعباد، او الله تعالی مهربان دی په بندگانو خپل باندې. یا ایها الذین آمنو، ای مومنانو، ادخلوا داخل شئ فی السلم، په اسلام کې، کافتن پورا، ولا تتبعوا، او تابعداري مکوئ خطوات الشیطان، د قدمونو د شیطان. انه یقینا دی چې دی لکم ستاسو دپاره عدو مبین، ښکاره دشمن دی. فإن زللتم، نو کچرې تاسو وښودئ من بعد ما جاءتکم البینات، وروستو د دې نه چې راغلي تاسو ته واضحه نښې، فاعلمو، نو پوه شئ ان الله، یقینا الله تعالی چې دی عزیز غالب دی، حکیم حکمت والا دی. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. پروردگاره مونږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې مونږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. زموږ د دې درس یو ملګري ته تکلیف دی، ګردو مسله د دعا وکړي. پروردګار ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. پروردګار د دې تکلیف نه ورته زر تر زر نجات نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.